السلام علیکم ګرانو محترمینو دوستانو، امید لرم چې تاسو به راته راجوړ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. دوستانو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرې په زړه پورې خوندورې او مهمې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو، نن ویډیو کې تاسو ته په کین ماسټر کې د ویډیو ایډیټینګ هغه به موږ او تاسو د یوټیوب لپاره په ویډیو ایډیټینګ باندې کار کوو چې څنګه موږ او تاسې یوټیوب لپاره ویډیو ایډیټ کولی شو. دا چې ډېرو ملګرو میسیجونه پرېښي دي چې څنګه ته د خپل ویډیوګانې ایډیټ کوې، یعنې څنګه ته خپل ویډیوګانې داسې پروفیشنل شکل باندې راوړې. نو انشاءالله ومې غوښتل چې همدې بخش کې هم تاسو لپاره دغه ویډیو راوړم. دا چې دوستانو تاسو لپاره معلومه ده چې موږ او تاسو د یوټیوب د زده کړې کورس پیل کړی دی. انشاءالله زه به هڅه کوم چې دغه کورس کې تاسو ته هغه څه راوړم چې د یوټیوب لپاره مهم وي، او دا چې ویډیو ایډیټینګ د یوټیوب لپاره خو په ډېر مهم دی. نو انشاءالله غواړم چې همدا ویډیو دی هم د یوټیوب د کورس برخه وګرځوم. نو دوستانو، په ویډیو باندې فعال کوو، خو مخکې له دې چې ملګرو په ویډیو باندې فعال وکړم، هغه دوستان چې زموږ یوټیوب چینل یې نه دی سبسکرایب کړی، همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره ویډیو ته لازم یو لایک در سره ورکړئ، او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو دوستانو، په ویډیو باندې فعال کوو. دې لپاره دوستانو چې ویډیو په مختلفو اپلیکیشنونو پروګرامونو کې ایډیټ کېږي، لکه کیپ کارټ اپلیکیشن، کین ماسټر، ایډا پریمیر او داسې نور مهم اپلیکیشنونه دي چې دې کې د یوټیوب لپاره ویډیو ایډیټینګ ترسره کېږي. نو دوستانو، زه غواړم چې نن ایډیټینګ تاسو لپاره په کین ماسټر کې ترسره کړم، چې په کین ماسټر کې به موږ او تاسو د یوټیوب لپاره ویډیو څنګه جوړوو. نو انشاءالله دې ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه وښیم. نو دوستانو، ما سره کوم کین ماسټر چې دی پورته تاسو ته لیدل کېږي، همدغه کین ماسټر چې دی دغه لوګو نه لري. که تاسو سره بل کین ماسټر وي لوګو لري، نو ماته میسیج وکړئ او ماته کمنټ وکړئ. انشاءالله دغه کین ماسټر لینک به ما تاسو ته ټلګرام چینل کې زی فولډر کې اچولی وي، او له هغه ځایه به تاسو ډاونلوډ کولی شئ. یعنې مطلب دوستانو، دغه کوم کین ماسټر چې ما سره دی دغه فری دی، په وړیا ډول تاسو پکې ویډیوګانې ایډیټ کولی شئ. نو دوستانو، ویډیو باندې فایل کوم او زه کین ماسټر اپلیکیشن باندې کلیک کوم. دا د دوستانو ما کلیک ور باندې وکړ، او دلته به لږ تاسو صبر کوئ تر څو تاسو ته د کین ماسټر اصلي انټرفیس ښکاره شي. نو دوستانو، اوس تاسو ته ښکاري چې دلته ما سره کین ماسټر 2021 همدغه ورژن شتون لري. که تاسو سره بل ورژن وي، همدې کې به تاسو دلته راشئ او بیا به دغه اپشن چې دی همدې نه به ورته کلیک واخلئ. دوستانو، دلته تاسو ته 3 برخې لیدل کېږي. په دې ورژن کې تاسو سره بل ورژن کې شاید چې ډېره برخې وي، خو دلته به دوستانو تاسو سایز ته فکر کوئ. مثلا د یوټیوب لپاره معیاري سایز چې دی منل شوی سایز دغه لومړی دی چې په خوا کې تاسو ته لیدل کېږي 14 همدغه به تاسو ورته انتخاب کړئ، او دا مو چې هر کله دوستانو انتخاب کړل، دلته به تاسو یو بیکګراوند د ویډیو ایډیټینګ لپاره انتخاب کوئ. دوستانو، زه سیمپل دې لپاره تاسو یو عکس هم انتخابولی شئ، او دلته دغه بیکګراوند چې دی دلته تاسو هم یو عکس انتخابولی شئ. نو ملګرو، زه به سیمپل راشم او دغه سپین بیکګراوند چې دی همدغه به انتخاب کړم، او له هغې وروسته پورته تاسو ته ټیک مار اپشن ښکاري، همدې نه به ورته کلیک واخلئ. دلته اوس ملګرو تاسو ته ښکاري چې دغه زموږ بیکګراوند چې دی همدا راغی. اوس به دوستانو دغه بیکګراوند داسې لږ دې خوا ته لایر تاو کړئ تر څو د بیکګراوند لږ په اوږدو راشي. اوس به ملګرو دا هم ټیک مار کړئ. اوس غواړم دوستانو چې زه دې لپاره یو موبایل سکرین راوړم، لکه څه ډول چې تاسو ته ښکاري زموږ اکثره ریکارډونه چې دي په یو موبایل کې تاسو ته ښکاري. اوس غواړم چې یو موبایل راواخلم، او موبایل به زه له دې لایر اپشن چې دی همدې نه به ورته کلیک واخلئ، او بیا تاسو میډیا به ورته انتخاب کړئ. اوس دوستانو، ما سره دلته یو د موبایل سکرین شته، همدغه موبایل سکرین باندې به زه تاسو لپاره کلیک وکړم او دغه به دلته راوړم. دوستانو، ما سره دغه موبایل سکرین ده. دوستانو، که تاسو غواړئ چې دا ډول موبایل سکرینونه پیدا کړئ ځان لپاره د ویډیو ایډیټ لپاره، تاسو ګوګل کې ولیکئ، دلته څنګه تاسو ته هم ښکاري چې موبایل فینجي، همدغه تاسو ورته ولیکئ او تاسو ته به موبایل اشکال را داخل شي، او تاسو کولی شئ ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، دغه به داسې په اوږدو کوئ تر څو لږ غاټ ښکاره شي، او تاسو ریکارډ چې دی همدغه به دلته داسې په اوږدو راشي. دوستانو، دا زه لږ کوچنی کوم او دلته به داسې راشي. دوستانو، اوس تاسو ته ښکاري چې د زموږ موبایل سکرین چې دی ډېر په ښایسته شکل باندې راغی. دوستانو، دا به هم ټیک مار کړئ. اوس غواړم دوستانو چې تاسو هر کله په موبایل کې یو ریکارډ راواخلئ، همدې ډول به تاسو یو بیکګراوند به راواخلئ، بیا به موبایل سکرین راواخلئ، او بیا به دوستانو تاسو همدغه لایر اپشن څخه هغه ریکارډ راواخلئ چې تاسو په خپل موبایل کې د کومې برخې په اړه ثبت کړی وي. دوستانو، ما سره دلته یو ریکارډ شته، ما د یوټیوب د تمبنیل په اړه جوړ کړی دی چې څنګه موږ او تاسو په یوټیوب کې
په ویډیو باندې تمبنیل لګولی شو. نو دوستانو دلته تاسو ته ښکاري چې زموږ ریکارډ راغی. اوس دوستانو دې لپاره چې دغه ریکارډ د سکرین سره برابر کړم، زه د لاندې اپشن باندې دې ځای کې دغه سکرین رسمه د ریکارډ تر څو د سیلکټ غاټ راشي. دوستانو دا به تاسو په ډېر ښایسته شکل باندې ورسره برابر کړئ. ښه دوستانو دا دی ما دغه موبایل سکرین چې دی دې سره مو د ریکارډ برابر کړه. دوستانو که تاسو د ریکارډ د موبایل څخه یوې خواته بلې خواته وتلو، تاسو په د خپل ریکارډ باندې کلیک وکړئ او لاندې به دې ته راشئ او دلته به کراپینګ همدې اپشن به ورته کلیک واخلئ او تاسو د ریکارډ چې دی دا هم لوی کولی شئ او له دې ځایه زوم کولی شئ. نو دوستانو دغه ما برابر کړل. اوس دوستانو غواړم چې دغه موبایل چې دی ملګرو، اوس غواړم چې دغه موبایل دې خواته راتاو کړم، یو ځل د بیکګراوند دې ته رالوی کړم تر څو د ریکارډ سره برابر شي. ښه ملګرو دلته تاسو ته ښکاري چې دا ریکارډ چې دی دا مې بیکګراوند مې ورسره برابر کړم. اوس غواړم ملګرو چې دغه موبایل سکرین چې دی همدغه هم ورسره برابر کړم. دا به دې ځای کې ونیسئ او داسې به یې دې خواته راکش کړئ تر څو دغه ستاسو موبایل سکرین چې دی د ویډیو یا ریکارډ تر پایه پورې راشي. زه به دغه راکش کړم، تر هغې به ویډیو سکیپ کړم. دوستانو ښه ملګرو تاسو ته اوس لیدل کېږي چې ما موبایل سکرین، ریکارډ او بیکګراوند درې واړه مې برابر کړل. دوستانو تاسو کوشش وکړئ په دې ډول سره دغه ریکارډ، بیکګراوند هر څه سره یو شان کړئ او بیا به دغه ریکارډ چې ورسیږي تاسو خپله ویډیو ایډیټینګ بیا پای ته رسیږي. اوس ملګرو دې کې نور ایډیټ چې دی هغه وروسته پاتې دی. مثلا دوستانو زه اوس ما ریکارډ کړی دی د موبایل دې په اړه مې کړی دی چې څنګه کولی شي په یوټیوب کې په ویډیو باندې تمبنیل ولګوو. نو دې لپاره به دوستانو اوس ما همدې ویډیو کې ویلی دی چې څنګه کولی شو چې په یوټیوب باندې سبسکرایب اعلان ولګوو. اوس ملګرو دلته ما په ویډیو کې ویلی دی تاسو زموږ ریکارډ ته غوږ ونیسئ چې د ریکارډ څه وایي هغه طریقه به انشاءالله دې ویډیو کې تاسو ته همدغه طریقه چې د ډېر ملګرو له دغه پوښتنو سره مخ دي او دوی څخه لاره ورکه وي چې بیا څه ډول دغه طریقه استعمال کړو. دوستانو دې ویډیو کې ما ویلی دی چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سبسکرایب اعلان به موږ له کومه ځای راوړو. مثلا زه تاسو ته د ریکارډ غږوم، تر هغې به دغه ریکارډ وغږېږي. بیا هم هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او اوس دوستانو تاسو ته دلته ښکاري چې موږ وویل زموږ چینل سبسکرایب کړئ، یعنې مطلب اوس به دلته مثلا تاسو ته ښکاري چې زموږ سبسکرایب اپشن چې دی هغه به راځي. د دې لپاره مو ملګرو تاسو همدې ځای نه ودرېږئ او بیا به په لایر اپشن ورته کلیک واخلئ، بیا میډیا ورته کلیک واخلئ. ما سره دوستانو دغه سبسکرایب اعلان چې دی همدلته یو شته. دوستانو دلته تاسو ته ښکاري د همدغه ګرین سکرین دی. دا ګرین سکرین چې دی دوستانو تاسو په یوټیوب کې ولیکئ، خو انشاءالله د کې راتلونکي کې تاسو لپاره ویډیو جوړوم چې څنګه موږ داسې د یوټیوب لپاره سبسکرایب اعلان جوړوو. خو دوستانو داسې سیمپل راشئ او دلته کروما کی باندې ورته کلیک واخلئ او دلته دغه انیبل کړئ تر څو دغه ستاسو دغه ګرین سکرین چې دی دا ختم شي. اوس مو ملګرو له هغې وروسته دغه تاسو ټیک مارک کړئ. اوس تاسو کولی شئ دوستانو همدې باندې کلیک وکړئ، په اسانۍ سره کوچنی او لوی کولی شئ. مثلا زه همدغه دلته راوړم تر څو په ښایسته شکل باندې هم دلته ښکاره شي. ښه ملګرو تاسو ته اوس ښکاري چې دلته زموږ ویډیو کې چې دی یو دغه سبسکرایب اپشن هم اضافه شو او په وروستۍ کې بیا د دوستانو همدغه اپشن به موږ او تاسو څنګه په ویډیو باندې لګوو. دا چې طریقه مې تاسو ته وښودله چې تاسو یوټیوب کې په سرچ کې ولیکئ یوټیوب سبسکرایب ګرین سکرین او تاسو ته به همدغه راوړي او بیا به تاسو دغه ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. بیا به همدې شکل باندې لکه څه ډول چې هم مخکې ویډیو کې مې تاسو ته وویل همدې ډول تاسو کولی شئ همدغه ډول سبسکرایب ورباندې ولګوئ. نو دوستانو له هغې وروسته د ویډیو ایډیټینګ لپاره یو لوګو ډېره مهمه ده چې موږ او تاسو به لوګو راوړو. زه دوستانو لوګو راوړم، زما د یوټیوب چینل لوګو لایر اپشن ورته کلیک کوم او بیا به میډیا باندې ورته کلیک کوم. اوس به دوستانو زه یوه لوګو راواخلم خپل یوټیوب چینل. ښه ملګرو دا دی ما د یوټیوب چینل لوګو راواخیستله او دلته به دغه داسې کوچنی کړئ او دلته به دې کونج کې کېږدئ. دوستانو د چاپ کونج کې لږ ښه معلومیږي او ډېر پروفیشنل ستاسو ویډیوګانې به معلومیږي. دوستانو تاسو کوشش وکړئ په ډېر ښایسته شکل باندې برابره کړئ تر څو ستاسو ویډیوګانې ډېر وایرل شي. نو دوستانو دا مو چې برابره کړه او دا به دغسې دې خواته راتاو کړئ، همدا لایر اپشن به ورته کلیک وکړئ او د ویډیو تر پایه پورې همدغه لوګو راوړئ. ښه دوستانو اوس تاسو ته ښکاري چې د زموږ لوګو چې ده دا د ویډیو تر پایه پورې راغله او دلته تاسو ته ښکاري همدغه لایر به دې خواته راتاو کوئ. دا چې دوستانو ویډیو اوږدېږي یوازې زه تاسو ته طریقه ښایم، نور تاسو کار په خپله وکړئ. یوازې تاسو سکلز مهارت زده کړئ، نور تاسو خپله باید هڅه وکړئ. دوستانو اوس غواړم ملګرو چې یوه دې لپاره دې خوا کې
ښی خوا کې یوه بسم الله هم راوړم او دې لپاره ما یوه PNG بسم الله له ګوګل څخه راخیستې او تاسو ګوګل کې ورته ولیکئ هر ډول جمله چې تاسو غواړئ خالي PNG ورته انتخابوئ ګوګل کې به تاسو ته به هر شکل نوم زده کوئ او هغه به انشاءالله تاسو ته راځي. زه لایر اپشن کلیک کوم بیا میډیا بار ته کلیک کوم. دوستانو له هغه وروسته به زه یوه بسم الله راواخلم له همدې ځای. ښه ملګرو دا دی ما همدغه بسم الله راواخیستله تاسو ته ښکاري چې بګراوند نه لري او دغه به داسې کوچنی کوئ او دلته به یې تاسو ولګوئ. دوستانو زه به همدغه لږ نوره رالویه کړم تر څو لږ ښایسته ښکاره شي. دا دی دوستانو همدې کونج کې به یې داسې ونیسئ او داسې په اسانۍ سره به یې کوچنی کړئ. له هغه وروسته دوستانو دا هم دې خوا ته راتاو کړئ تر څو ستاسو بسم الله هم د ویډیو تر پای پورې راشي. ښه دوستانو دا دی ما بسم الله هم د ویډیو تر پای پورې راوړله. اوس غواړم دوستانو دې ویډیو کې نور اضافي ایډیټینګ ترسره کړم. زه غواړم چې زما ویډیوګان د په یوټیوب کې د ویډیو له سټارټ څخه مخکې د زما د یوټیوب چینل اعلان واوري لیدونکي. د دې لپاره دوستانو تاسو یو خصوصا ځان لپاره به یو اعلان جوړوئ. د چې اعلان څنګه جوړیږي هغه به انشاءالله راتلونکو ویډیوګانو تاسو ته همدا طریقه ښیم. خو زه سمپل راځم دوستانو میډیا ورته کلیک واخلم پورته او دلته به خپل د یوټیوب چینل یو اعلان راواخلم. ښه ملګرو اوس تاسو ته لیدل کې د ویډیو په سټارټ کې به لیدونکو ته یا کتونکو ته زموږ د یوټیوب چینل اعلان ښکارېږي. لکه مثلا همدغه اعلان تاسو ته دلته ښکاري. اوس دوستانو دغه ویډیو زه پلی کوم. همدغه اعلان به ملګرو ته غږېږي او دغه په کوشش وکړئ دغه باید تاسو کم ځان لپاره ډېر کړئ تر څو لیدونکي تکلیف نه شي. دوستانو له هغې وروسته به ډایرکټ ستاسو ریکارډ شروع کېږي. نو دوستانو په دې شکل سره تاسو کولی شئ د یوټیوب لپاره یوه پروفیشنل او معیاري ویډیو جوړه کړئ. له هغې وروسته دوستانو تاسو کوشش وکړئ دې کې یوازې تاسو سکیل مهارت زده کړئ. نور په دې کې تاسو خپله کار وکړئ. یوازې آپشن پېژندلو چې ما درته پرې ژر کار وکړو. له هغې وروسته دوستانو دا چې ویډیو اوږدېږي تاسو پورته سیو آپشن راځي همدې نه ورته کلیک واخلئ ملګرو او دلته به لاندې تاسو ته دوستانو همدې نه به دوستانو تاسو کلیک واخلئ او دلته به تاسو یو ښه پروفیشنل ریزولوشن به انتخاب کړئ. خو دوستانو زه HD 260 او همدغه 24 همدغه انتخابوم او له هغې وروسته لاندې ایکسپورټ بټن ورته